عزتمن اوریدونکو ستړي مشئ وخت ورځې 10 بجې شوې زموږ غږ له سپوږمۍ راډیو نه اورئ پام راګرځوم تر دې دمه وروستیو او مهمو خبرونو ته. د بادغیس ولایت مقام د خبر له مخې تېره شپه ناوخته شاوخوا 3:30 بجې د دغه ولایت د مرکز قلعه نو د باغکي په سیمه کې د پاڼ ښویېدو پیښه رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې د یوې کورنۍ 15 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د معلوماتو له مخې په قربانیانو کې زیاتره ښځې او ماشومان شامل دي. مسؤلینو ویلي چې د پیښې ټپیان نږدې روغتیایي مرکز ته لیږدول شوي او د هغوی د درملنې چارې روانې دي. اماراتي شرکتونو رئیس احمد جان بلال د هیواد شمالي ولایتونو ته د خپل سفر پر مهال د شمال د ډبرو سکرو له شرکت څخه لیدنه کړې او د کاري بهیر د لا ښه والي سپارښتنه یې کړې ده. نوموړي ویلي چې افغانستان له اوږدو جګړو وروسته هڅه کوي په بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول اقتصادي برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. د هغه په وینا پخوا ډېری اماراتي شرکتونه له زیانونو سره مخ وو، خو اوس د ښه مدیریت له امله د ځان بسیاینې په لور روان دي. چېرته موږ تاسې د شرایط په دغه حکم باندې عمل کړی وای واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، مو اعداد کړی وای، وسایل هم درلودای، ټکنالوژي هم درلودای، پیشرفت هم درلودای، بیا هیڅ دښمن دا جرأت نه سوای کولی چې افغانستان ته راسي بیا د 20 کاله موږ جنګ ورسره کوو، شهیدان دې ورکوو، کورونه دې ورانېږي. بلال زیاته کړې چې تیر کال دغو شرکتونو د شاوخوا 8 میلیارده افغانیو په لګښت په ځانګړي ډول د انرژي په برخه کې بېلابېلې پروژې عملي کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف استازي تاجالدین ابیوال ویلي چې په 2015 کال کې 12 میلیونه ماشومان د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو پر ضد واکسین شوي او دا کمپاین تر 98% پوښښ ته رسېدلی دی. نوموړي ویلي چې په همدې موده کې 14.8 میلیونه ماشومانو ته د شري ناروغي پر ضد واکسین ورکړل شوی او همدارنګه 1.8 میلیونه ماشومانو د پنټا 3 دوز ترلاسه کړی دی. تاجالدین ابیوال د خپلو همکارو بنسټونو له ملاتړ څخه مننه کړې او د لاسته راوړنې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې مهم پرمختګ بللی دی. او د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالۍ کې د صفوان په نوم د سیمنټو د تولید یوه ستره فابریکه جوړیږي چې د اکتشاف چارې یې بشپړې شوي دي. مسؤلین وایي په سیمه کې د سیمنټو د تولید لپاره مناسبې زیرمې تثبیت شوي او د ځمکې د هوارولو شاوخوا 80 سلنه چارې ترسره شوي دي. د مسؤلینو په خبره د انرژۍ د برابرولو لپاره نږدې 9000 سولري پایې نصبېږي چې د فابریکې د اړتیا یوه برخه برېښنا برابروي. دا پروژه چې شاوخوا 225 میلیونه ډالره لګښت لري د کورني تولید د پیاوړتیا او د وارداتو د کمولو په موخه پلي کیږي. چارواکي وایي په دې فابریکه کې به نږدې 15000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي او د سیمې پر اقتصادي وده به مثبت اغیز ولري. اوریدونکو خبرونه مو تر همدې ځایه ولملتیا مو مننه.